زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه هغې په دې اختر کې نوې لوپټه واخیسته قدرمندو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ پروګرام د سکړی ماخام او په سکړی ماخام کې ستاسو ادبي ملګری رحمان نادان یم قدرمندو پېښور شالم پل ته راغلی یم او دلته زموږ یو ځوان فکره شاعر ژوند کوي او تاسو یقین وکئ چې ماته خو ذاتي خپله ډېر درد محسوس شو چې د ژوند ما وکتو او د دې ادبي هلې ځلې ما وکتې په دغه مصروفه ژوند کې او مصروفه ژوند سره د په خپو په دواړو خپو باندې معذوره هم دي د درد اذیت با فاروق نیازبین صاحب ته معلوم وي او په دې کې هم د ادبي هلې ځلې کوي شعرونه لیکي مشاعرو ته ځي او د پښتو ادب دپاره یو ځانګړی کار کوي نن راغلی یم او نننۍ مرکه مو نننۍ خپرونه مو دوزو ته راوړې ده دلته شالم پل ته راغلی او دلته فاروق نیازبین صاحب را سره موجود دی اول به نیازبین صاحب ته په خپله خپرونه کې هرکلی ووایم او احترامات به ورته ووایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه کوم رحمان نادان صاحب ستاسو چې تاسو دومره مصروفه ژوند کې موږ له دومره لرې ځای نه دې خوا راغلی او موږ هم د دې جوګه وګڼلو چې خپل پروګرام کې ماله حصه راکړه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو هم ډېره زیاته مننه فاروق صاحب زه خو ذاتي ډېر زیات خفه شوم چې کله تاسو ما وکتلې ما په یو تصویر کې مینوالو دې وکته په یو مشاعره کې موږ ملاقات کړو خو الته دې ناستیو ناسې ولاړ نو کله چې ما په تصویر کې وکتل او دې په دوانو خپو باندې معذور هم نو زه ډېر زیات خفه شوم نو بدغه احد مې وکړو د زړه کې چې زه به زما که هر څومره مزل دلته شالم بولته وي او که څومره لارې او تکلیف وي نو زه به زما او دوی نه به دغه مرکه ریکارډ کوم نو نن راغلی یم نیازبین صاحب دا راته ووایه چې ستاسو ژوند څنګه روان دی شکر الحمدلله ډېر ښه روان دی او خوشحاله یو ژوند نه دا راته ووایه چې د شاعرۍ هغه سوالونه به بعد کې کوو دا راته ووایه چې کار روزګار څه کوئ بس زه خو خپل ټیلر یم کپړې جوړوم او خپل کلي کې مې دکان دی او بس کپړې جوړو شکر دی ښه لین پکې روان دی او ښه ژوند تېرېږي شکر صحیح ده لږ په مختصرو ټکو کې دغه ولس ته ځان معرفي کوي بس زما نوم خو محمد فاروق دی او په ادبي دنیا کې فاروق نیازبین داودزی مې باندې مې خلک لږ ډېر پیژني او د بره جټۍ کې داودزو علاقه کې بره جټۍ کې دلته کې پاتې کېږو د ناګومان او د چارسدې ترمنځه ژوند کوو شاعري مو کله شروع کړه شاعري مې تقریبا دغه 2014 یا 15 دی کې شروع کړې ده علت څه وجه څه وه بس هسې یو الهامي شعر شاعري بس لیکلم شروع کړه داسې مخکې به م لږ ډېر دغه کول خو داسې نو اوس هم با کېده چې لیکلم شروع کړم ملګرو سره ناستې پاستې وکړې مشاعرې له لاړو رالو نو ملګرو راته دا ووایي چې یاره تاسو لیکل کوئ بس دغه مات ګوډ لیکل کوو بس دغه حساب روان دی زیات کار مو په څه کې کړی دی غزل مو ډېر زیات لیکلی که نظم هم زیات لیکلی نثر لیکئ که نه لیکئ یاره زه خو زیات غزل لیکم او خوښ مې نثر هم دی افسانه مې ډېره زیاته خوښه ده خو په هغې هم له کوشش نه دی کړی او غزل ډېر لیکم صحیح دغه تاسو د خپې معذورتوب دا د بچپن نه و که نه څه حادثه راغلی وه دا بس ماشوموالي نه لکه زما د یاداشو نه مخکې دا خبره ده خفه کېږئ به هم چې کله داسې پیدل مزل کوئ تکلیف به راته میلاویږي نه شکر دی بس تر اوسه پورې که یارانو دوستانو سره ګرځېدلي وي لکه دا راته تر اوسه نه دي محسوسه شوي کم ځای ته تللي وي یا چېرته نو تر اوسه پورې راته شکر دی دا چېرته نه دي محسوسه شوي په ماشومتوب کې هم داسې ټکرې کړي دي که نه دغه تاسو د دې کونټو نه علاوه او چې دلته کله م یو ټکر کړی لاندې پرېوتې زړه کې هم څه راغلي چې یا الله دا زه په څه باندې اخته یم بس په هر حال هم د الله پاک شکر ایستی دی ځکه چې داسې وګرځو نو ځان نه داسې خلک هم ووینو چې هغوی لکه مطلب خپله یو ځای ته تللی هم نشي بل یې بوځي راولي نو په دغې بیا د الله پاک شکر هم ادا کړم چې یاره په خپله خو یو ځای ته تللی راتلی شو صحیح فاروق صاحب سوالونه موږ کوو د خلکو نه ډېر زیاتې کوو چې را روان نسل ته موږ څه پرېږدو د ادب د موږ ادب کې کومې هلې ځلې کوو آیا دا د را روان نسل لپاره جوګه دي که دي نه دغه سوال جواب به هم راکې خو بیا به د دې نه پس راځو بس کلامونه به راته وایي ځکه چې یقینا مینوالو دا خبره ستاسو په پام کې وي چې د فاروق
نیازبین داودي صاحب شعرونه ما اوریدلې دي حقیقت د چې درد پکې موجود دی او د درد انتها پکې موجود ده سوالونه ته ډیر نه کومه دغه یو سوال جواب دی را راکې او بیا به کلامونه اورو تاسو لپاره مې ډیر خمل غلل راوړې ده نو بس تاسو چې کوم دا سوال وکړو چې دا به زمونږ نو دا خو به زمونږ راتلونکي نسل ته ډېره ښه لاره جوړه کړي او هغوی ته به د دې نه ډېره فایده ملاوي تاسو ته خوشحاله یې او بالکل دا ستاسو چې کوم کوششونه دي او کوم کوشش تاسو کوئ ډېر زبردست کوشش دی بالکل مننه بس شعرونه ورته ووایه چې شعرونه اورو بس دغه مینوال پې هم خوشحاله وي او موږ نه بیا دغه ارزو کې چې تاسو فاروق صاحب له بیا لاړ شئ بس تاسو دغه لومړنۍ پړوی ده او تاسو ته راغلی یم حقیقت د تاسو نه به خلکو مرکې هم ریکارډ کړي وي خو زما دا ډېر زیات خواهش و چې زه تاسو ته راشم او تاسو نه مرکه ریکارډ کړم نو زه ډېر په خوشحالۍ راغلی یم او په کار ده چې ما په خوشحالۍ باندې رخصت هم کوي بالکل ولې نه بس انشاءالله نو غزل طرف ته به راشو غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم چې استعمال کړي دي ډېر پچل هنر لاسونه استعمال کړي دي ډېر پچل هنر لاسونه کچا هم ایخي د یتیم بچی په سر لاسونه ډېر ښه دی یار او ډېره مننه هسې نه بیا مې مزدورۍ له سهار نه پاسوي هسې نه بیا مې مزدورۍ له سهار نه پاسوي زه مور ته نه ښایم خپل پرهر لاسونه او هغه سړی یې د چندې کپن کې خښ کو پرون هغه سړی یې د چندې کپن کې خښ کو پرون نن لګولي یې بچو دي په صادر لاسونه بیا ووایه ډېره زیاته مننه کوم هغه سړی یې د چندې کپن کې خښ کو پرون نن لګولي یې بچو دي په صادر لاسونه ډېره مننه او د غزل مطلب ده چې که یو بېوسه انسان نن د بل اسره واخیسته که یو بېوسه انسان نن د بل اسره واخیسته نو بل یې هم د مجبورۍ نښه پیدا واخیسته ډېر ښه دی یار ډېره مننه او زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه هغې په دې اختر کې نوې لوپټه واخیسته ډېر ښکلی دی یار ډېره مننه د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یو زلمي یې په ځوانۍ کې جنازه واخیسته ډېر ښه دی بیا ووایي دا شعر ډېره مننه د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یو زلمي یې په ځوانۍ کې جنازه واخیسته او موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخیسته بیا ووایي ډېره مننه موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخیسته او که زه دې یاد کړم نو زما خو ته نیازبین یې که نه که زه دې یاد کړم نو زما خو ته نیازبین یې که نه ویل یې هغه جینۍ ولې ستا نامه واخیسته ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی نیازبین صاحب نور شعرونه ته هم وایي ډېره مننه بل یو غزل مطلب ده چې د بېوسۍ نه مې د زړه هسې لږ زور واخیستو د بېوسۍ نه مې د زړه هسې لږ زور واخیستو چې د اختر شپه و نکریزو له مې پور واخیستو ډېر ښه دی یار ډېره مننه او زه اوس د خپلې ناکامۍ ګیله د چا نه وکړم زه اوس د خپلې ناکامۍ ګیله د چا نه وکړم زه چې به سکول نه راغلم لاس کې به مې لور واخیستو او هغې په داسې ځای کې سترګې غړولې وې چې هغې په داسې ځای کې سترګې غړولې وې چې هغه ژوندی و او د ژوند اختیار یې رور واخیستو ډېر ښه دی یار ډېره مننه بیګا مې مور راته د ستړي ژوند کیسه کوله بیګا مې مور راته د ستړي ژوند کیسه کوله زما کالي په ترې خرڅ کړل پلار دې کور واخیستو ډېر ښه دی یار ډېره مننه او ستا د جنجانو شور زما د بېوسۍ خاموشي ستا د جنجانو شور زما د بېوسۍ خاموشي ستا یو یاد به مې دننه زړه کې اور واخیستو ډېر ښه دی یار ډېره مننه او نو تا ته چا ویل چې بیا د کلي منځ ته راځه نو تا ته چا ویل چې بیا د کلي منځ ته راځه نیازبینه بیا د غم په بیه ځان له نور واخیست ډېر ښه دی نیازبین صاحب ډېر ښه دی یار ښکلی یار ډېره مننه کوم ډېره مننه او بل غزل به هم ووایم چې مونږ اخیستلې به د یو بل نه په پور پیسې نادان صاحب مونږ اخیستلې به د یو بل نه په پور پیسې باران نه پس په لګېدې زمونږ په کور پیسې ډېره مننه او زما بابا ته د تعلیم د قدر ښه پته وه زما بابا ته د تعلیم د قدر ښه پته وه زما قلم له یې ګټلې وې په لور پیسې ډېر ښه دی یار ډېره مننه او داسې څه شته دی چې په دې بازار خرڅ شوي نه دي داسې څه شته دی چې په دې بازار خرڅ شوي نه دي دلته خو خلکو ته اخیستې په مړ رور پیسې ډېر ښه دی یار او ستا د ساګانو حفاظت له مې والې خرڅې کړي ستا د ساګانو حفاظت له مې والې خرڅې کړي چا ظالمانو رانه واخیستې په زور پیسې ډېر ښه دی بیا ووایه ډېره مننه ستا د ساګانو حفاظت له مې والې خرڅې کړي چا ظالمانو رانه واخیستې په زور پیسې ما ته د پلار به د تندي خوله را یاده شوله ما ته د پلار به د تندي خوله را یاده شوله
چې لوپټې پورې تړلې به مې مور پیسې. ډیر ښه دی یار بیا ووایه دا ډېره مننه. ما ته د پلار به د تندي خوله را یاده شوله چې لوپټې پورې تړلې به مې مور پیسې او مور مې ویل نیازبینه نور دې رانه مخ هېرېږي. مور مې ویل نیازبینه نور دې رانه مخ هېرېږي کلي ته راشه مړه اوسې زه په اور پیسې. اور پیسې هر اخره کې یو څو شعرونه نور هم ووایه بیا به پروګرام را ختمو. ډېره مننه. بس یو اخري غزل درته وایې نه مخکې یو څو شعرونه ویم چې هسې زړګی مې ترېنه تورو ځکه نه ورتلمه. هسې زړګی مې ترېنه تورو ځکه نه ورتلمه هغه سړی سم سړي خورو ځکه نه ورتلمه. او د اختر شپه وه او بچو رانه نکریزې غوستې. د اختر شپه وه د اختر شپه وه او بچو رانه نکریزې غوستې د دوکاندار را پورې پورو ځکه نه ورتلمه. ډېر ښه دی یار. ډېره مننه. هغه میدان کې بلا خلکو تماشا وکړله. هغه میدان کې بلا خلکو تماشا وکړله پکې د پیغلې سر تورو ځکه نه ورتلمه. ډېر ښه دی یار. ډېره مننه. او د غزل مطلب ده چې نوی غزل دی هغې څه نه ویل ګونګی وه او ګونګی هم نه وه. هغې څه نه ویل ګونګی وه او ګونګی هم نه وه داسې حالاتو کې ژوندی وه او ژوندی هم نه. ډېره مننه. نو په دې دور کې ما ځکه ترقي ونه کړه نادان صاحب. نو په دې دور کې ما ځکه ترقي ونه کړه خبره ټوله د روپۍ وه او روپۍ هم نه وه. ډېره مننه. د اورېدلو یې بیخي په ما کې توان نه و نور. د اورېدلو یې بیخي په ما کې توان نه و نو هغه کیسه منم پردی وه او پردی هم نه وه. ډېره مننه. فقیر خو لاړو خو بېګاله به خوب څنګه راځي. فقیر خو لاړو خو بېګاله به خوب څنګه راځي چې په کار یوه روټۍ وه او روټۍ هم نه وه. ډېر ښه بیا ووایه. ډېره مننه. فقیر خو لاړو خو بېګاله به خوب څنګه راځي چې په کار یوه روټۍ وه او روټۍ هم نه وه. ننو جړلی خو یې نه شو د پښتو وطنو ننو جړلی خو یې نه شو د پښتو وطنو د چا دپاره به موسکی وه او موسکی هم نه وه. ډېره مننه. او مقطع د نادان صاحب چې یا بېوسۍ نیازبین دې څومره ملامته کړلو یا بېوسۍ نیازبین دې څومره ملامته کړلو د چا ارمان یوه نتکۍ وه او نتکۍ هم نه وه. ډېره مننه کوم. په اخره کې دغه ولس ته او دغه مینوالو ته خپل ګټور پیغام هم وړاندې کوي. بس نادان صاحب پیغام خو غټ خلک ورکوي خو صرف دومره به ورته ووایم چې راتلونکي نسل باندې خاص کر تعلیم باندې زیات زور ورکړي شي نو ډېره به ښه وي. او ټولو اوریدونکو ته تاسو ډېره مننه کوم او ټولو اوریدونکو ته اخره کې سلام کوم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. فاروق نیازبین مو واورېدو فیصله یې په تاسو ده که شعرونه مو په معیار پوره نو بیا موږ ته پیشنهادونه راولېږئ تجاویز راولېږئ موږ به ستاسو پیشنهادونو ته تجاویز د سترګې په لار یو. د دې سره خپل ادبي ملګري رحمان نادان ته اجازت ورکوئ چې چېرته مو اوسئ ښاد او باد او بریالي اوسئ.